خپل کور کې د خسرګنۍ د مداخلې مخه ونیسو. په کورنیو کې د خسرګنیو لاسوهنه یوازې په افغانستان کې نه، په نورو هیوادونو کې هم شته. تاسې به حتما ځینې بهرني سیریالونه لیدلي وي چې د نورو هیوادونو خلک هم کورني جنجالونه لري او یو دلیل یې د دوی په چارو کې د خسرګنیو مداخله ده. دلته به ځینې مشورې در سره شریکې کړو چې په عملي کېدو سره یې تاسې په خپلو کورونو کې د خسرګنیو د مداخلې مخه نیولی شئ. لومړی هم د مینې کمی مراولی. ستاسې په کور کې د خسرګنۍ د مداخلې یو لوی دلیل دا وي چې میرمنه مو ستاسې له کافي مینې برخمنه نه وي، یا ستاسې یا ورسره ستاسو د فامیل لږه مینه سبب کیږي چې خپل فامیل ته مخ واړوي، راشه درشه ټلیفوني اړیکې او نور موضوعات زیات کړي. دوی ستاسې د مینې د کمی له وجې خپل فامیل ته مخ اړوي. که تاسې خپل میرمنې ته پوره مینه ورکړئ او د کمی احساس ورته ورنه کړئ، هیڅکله یې پلارګنۍ ته مخ نه اوړي، د هغوی لارښوونې او مشورې اوري، عمل پرې کوي او دا عمل ستاسو په کور کې د لانجو او ناندریو سبب کیږي. که غواړئ چې کور مو د ناندریو څخه زیات مخ ته نشي، خپل میرمنې سره قوي اړیکې وپالئ او مه یې مجبوروئ چې پلارګنۍ ته یې مخه شي او ستاسې کور ته شر راوړي. د اړیکو حریم وساتئ. مور او پلار حق لري چې د زوم کور کې د خپل لور وضعیت وپوښتي او ځان ورنه خبر وساتي، خو دا ځان خبرول باید د هغې د شخصي ژوند په حریم کې د مداخلې په نامه نه اوسي. کله چې وینئ خسرګنۍ مو د ژوند د ملګري په ژوند کې له حده زیاتې مداخلې ته زړه ښه کوي، له هماغه پیله اول خپله میرمن او بیا یې پلارګنۍ وپوهوئ چې د اړیکو حریم نقض نه کړي. که داسې ونه کړئ، وروسته دا لړۍ چټکیږي او په لوی جنجال بدلیږي. بل هم د پیسو اغیز کم کړئ. ځینې وخت اقتصادي موضوعات هم سبب کیږي چې خسرګنۍ ستاسې په کور کې د مداخلې موقع پیدا کړي. که ستاسې اقتصادي چلند ښه نه وي او خسرګنۍ مو ستاسې میرمنې ته پیسې ورکوي یا نورې مرستې ورسره وکړئ، په دې ډول هم ستاسې په کور کې د مداخلې زمینه مساعدېږي. ستاسې کور کې ممکن ورندار یا ورندارګانې هم وي، د هغوی پلارګنۍ ښایي دومره شتمن نه وي یا وي خو خپلې لور سره مرسته ونه کړي. دا وضعیت هم ستاسې کور کې جنجال جوړوي او له دې سره مو په کور کې د خسرګنۍ د مداخلې زمینه برابریږي. که مو اقتصاد ښه نه وي نو هڅه وکړئ چې له مالي لحاظه پر خسرګنۍ تکیه نه شئ او په دې ډول مو په کور کې د مداخلې زمینه مساعده نه شي. د رخصتیو درد سر. ځینې وخت رخصتۍ په درد سر بدلیږي. تاسې غواړئ خوند ورنه واخلئ او کورنۍ سره پکې آرام چکر ووهئ، خو خسرګنۍ مو کیدای شي ټینګار وکړي چې هغوی کره ورشئ او یا دوی کره راشي. تګ راتګ ښه دی چې وشي، خو په یو چوکاټ کې وساتئ. زیاته راشه درشه هم ستاسې په کور کې د مداخلو سبب کیږي. ستاسې د رخصتۍ په اړه پریکړه خپله یوه مداخله ده چې باید وار د مخه یې ونیسئ.